د بریالي ژوند په اړه د چارلي چاپلین په زړه پورې ویناوې. چارلي چاپلین د سینما د ډګر هغه ځلانده ستوری و چې د طنزي شخصیت په درلودو سره یې خلک مهمو موضوعاتو ته متوجه کول. هغه د خپلو فلمونو ترڅنګ ګټورې ویناوې هم موږ او تاسو ته په میراث پرېښي دي. د نړۍ تر ټولو لوی الماس لمر دی چې له نیکه مرغه پر ټولو خپله ځلا خپروي. نړۍ دومره پراخه ده چې د ټولو مخلوقاتو لپاره پکې ځای شته. د دې پر ځای چې د نورو ځای ونیسئ، هڅه وکړئ چې خپل رښتینی ځای پیدا کړئ. دا مې زده کړي دي چې په پیسو سره کولی شو کور واخلو خو کورنۍ نه، د خوب تخت واخلو خو خوب نه، ساعت واخلو خو وخت نه، مقام واخلو خو درناوی نه، کتاب واخلو خو پوهه نه، درمل واخلو خو روغتیا نه، بلډینګ واخلو خو ژوند نه، او په ټوله کې کولی شو چې زړه پرې وپیرو خو مینه نه. کله چې ژوند ستاسو د ژړا لپاره 100 دلیلونه وړاندې کړي، نو تاسو ورته د مسکا لپاره 1000 دلیله وړاندې کړئ. واده کول د ښار تګ ته ورته دي. تر څو چې پیسې، اړتیا او یا هم هوډ ونه لرئ، نو ښار ته مه ځئ. له خپل دښمنه یو ځل وډار شه، خو له دوست څخه دې 1000 ځلې. د یوې بدمرغۍ او بلې بدمرغۍ ترمنځ واټن نیکمرغي ده. که خوشحاله وئ، په غلې توګه وخاندئ تر څو غم راویښ نشي، او که خفه وئ نو په آرامه توګه وژاړئ تر څو خوښي ناهیلې نشي. دا مې زده کړي دي چې د مینې په پرتله مهربانه اوسېدل غوره دي. مهربانه اوسئ. دا مې زده کړي دي چې هیڅکله باید د ماشومانو ډالیو ته نه ونه وایم. د ماشومانو ډالۍ مه ردوئ. دا مې زده کړي دي چې ډیری وخت هغه څه چې نور یې له موږ څخه غواړي فقط لاس دی د لاسنیوي لپاره، او زړه دی د پوهولو لپاره. نورو ته په مینه لاس ورکړئ او خبرې یې په مینه واورئ او درک یې کړئ. دا مې زده کړي دي چې پیسې شخصیت نشي جوړولی. دا مې زده کړي دي چې په ماشومتوب کې مې د پلار سره د اوړي په یوه شپه کې قدم وهل په لویوالي کې راته له هر څه جالبه و. ماشومتوب بیرته نه راځي. دا مې زده کړي دي چې الله تعالی ټول څیزونه په یو وار نه دي خلق کړي. نو څه د دې باعث شو چې زه دې په دې فکر وکړم چې زه کولی شم ټول کارونه په یوه ورځ ترسره کړم. دا مې زده کړي دي چې په رښتیاوو سترګې پټول چاته بدلون نشي ورکولی، نو رښتینې واوسئ. دا مې زده کړي دي چې دا مینه ده چې ټپونه ښه کوي، نه وخت. دا مې زده کړي دي چې کله چې له یو چا سره مخامخېږو، نو هغه له موږ څخه د مسکا انتظار لري. زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې لوی فکرونه هغه مهال زموږ ذهنونو ته راځي چې د دې ډول فکرونو لپاره مصمم واوسو. بشپړ نقاش هغه دی چې له هیڅ څه څخه خپل ځان ته یوه سوژه برابره کړي. ممکن ژوند هغه محفل ونه اوسي چې تا یې هیله درلوده، خو اوس چې ورته رابلل شوی یې، نو څومره چې کولی شي ترې خوند واخله. دا زموږ د ژوند له تصادونو څخه دي چې خلک ټول په مهمو وختونو کې تېروتنې کوي. انسان که غریب او نیستمند وي، ښه ده نسبت هغې ته چې پست او بې عاطفي واوسي.